دی باباجي چې دی نو 30 کاله د سعودي عرب په جیل کې ویستل او چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ باندې کوشو نو دی هلته په سجده باندې شو او دغه ځمکې ښکل کړه. دغه نه پس چې دی دا چې کله د ایرپورټ نه راووت که نه نو دی ته دا پته نه وه چې زما کور په کوم ځای کې دی. یار ډېره دردناکه واقعه ده. ویډیو را سره مکمل وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو یې سیټ چې داسې د باباجي ښکاري که نه 30 کاله مخکینۍ خبره ده. نوجوانو او دی چې دی نو دی واده وکړو او د هغه نه پس چې دی دوه بچي وشو، زامن یې وشو او د هغه نه پس چې دی نو دی یوه لور هم وشوله. دی دا سوچ وکړه که نه چې زه سعودي عرب ته لاړ شم او په سعودي عرب کې ښې پیسې وګټم، په خپل بچو باندې سبق ووایم، خپله زندګي سیټل کړم، ښه زندګي به وي. نو ښځې ورله اجازت ورکړو چې ته لاړ شه سعودي عرب ته. نو دا سعودي عرب ته لاړ او چې کله سعودي عرب ته لاړ نو دې کوشش وکړو دا د یو کپیل خواله لاړ که نه. دغه کپیل ته ویل چې ته ماله یو ټینکر راکړه چې زه چې دی نو خپله کاروبار شروع کړم او زه به تاله هم پیسې درکړم او زه به خپل بچو له هم پیسې لیږم. هغه نه پس چې دی نو هغه سعودیه ولګېده او دې له چې دی نو ټینکر ورکړو او دې چې دی نو خپل کاروبار کاوه او ډېرې ښایسته پیسې ګټلې، خپل کور ته یې هم رالېږلې، کپیل یې هم ورکولې. او بل دا چې دی چې کومه په ټینکر باندې لیبل لګېدلی او نو هغه چې دی نو هغه ایرانی و. نو هغه بل دا چې دی یوه ورځ داسې شوه که نه چې دی چې دی نو 4 کسان چې دی نو د خپل ټینکر یخ ته رالل، هغه چې دی نو کوچله یې کړل، ختم یې کړل، مکمل طور باندې ختم شول 4 کسان. کله چې هغه 4 کسان ختم شول نو دا چې دی نو جیل ته یوړ. چې کله دا جیل ته یوړ که نه نو دې دا کومه ټینکر یې چې وکوت که نه ایرانی دغه لیبل پې و. پولیسو د ولګېدل که نه ویل چې دا ایرانی ایجنټ دی او دا چې دی نو هغه نه پس چې دی نو دې ته 30 کاله سزا واوروله چې 30 کاله به ته قید یې، هغه نه پس به ته ازادېږې. چې 30 کاله دې ته سزا واوروله که نه چې 30 کاله کله پوره شول که نه دا د سعودي عرب نه چې دی نو کله پاکستان ته راغی او پاکستان په ایرپورټ په اسلام آباد باندې کوشو نو دا په سجده باندې شو، په ژړا باندې شو. د پاکستان د اسلام آباد کې چې نو ځمکې ښکل کړله. د هغه نه پس چې دی نو چې دا کله د ایرپورټ نه راووتو نو دې ته دا پته نه وه چې زما کور په کوم ځای کې دی او زما بچي به په کوم ځای کې، هېڅ پته ورته نه وه. مکمل طور باندې ذهن بدل شوی و ځکه چې 30 کاله سړی د سعودي عرب په جیل کې وباسي. چې کله چې دی نو دا بهر ته راووتو که نه د ایرپورټ نه نو ټیکسۍ والا راتلل، خو دې ته پته نه وه چې زه د کوم ځګي سره تعلق ساتم. او دا چې دی نو چې کله دا ټیکسۍ والا ولګېد او دا یو پهاړي علاقې ته راوړو. چې کله دا هغه علاقې ته راوړ که نه نو دا چې دی نو دا ګوري خپل کور ګوري چې زما کومه بچي چې دي، زما چې کومه ښځه ده چې هغه په کوم ځای کې ده. دا کوشش کوي کله چې دا یو کور ته ورشي که نه دا وایي چې دا ځای کې زما کور و. نو دا چې کله هلته ورشي که نه هلته یو نوجوان ناوځي وایي چې باباجي ته غلط شوی او دلته ستاسو کور نشته او نه ستاسو بچي شته او نه ستا ښځه شته، ته په غلط ځای باندې راغلی. دا وګوري که نه تقریبا 6 میاشتې ګرځي په خپل بچو پسې او په خپله ښځه پسې ګرځي چې زما دا ښځه چېرته ده. بیا چې دی نو یو بشیر نومي کس ته چې دی نو دې ته ووایي که نه چې ستا کومه ښځه چې ده نو هغه د بل کس سره واده کړی دی او ستا یو بچی چې دی نو هغه هم وفات شوی دی او کومه بل زوی چې دی نو هغه چې دی نو هغه ځانه محنت مزدوري کوي. کله چې دا لاړ شي که نه او وګوري که نه دا چې خپله ښځه وګوري هغه د بل سره واده کړی او د هغه نه پس چې دی نو دې نور بچي هم د دې ښځې پیدا شوي. نو دا بشیر نومي کس سوچ وکړي که نه چې اوس هسې د دې زندګي بدل شوی ده، زما 30 کاله چې دی نو دا هسې په جیل کې تېر شوي دي او دا ایسته کې لاړ شي او ځان یو کاروبار شروع کړي د پکوړو کاروبار شروع کړي، ایسته کې خپله زندګي شروع کړي. د ویډیو مقصد دا دی چې پردیسي کومه زندګي چې ده، کومه د مسافرۍ زندګي ده، دا دغه زندګي وي په څه ټایم کې ختمه شوله. تاسو وګورئ که نه 30 کاله چې ته دی په مسافرۍ کې وباسې، ستا خپل بچي چې دی نو هغه تا نه پېژني، ستا ښځه چې دی نو د بل سړي سره واده وکړي، دا څه زندګي ده؟ زموږ زندګي چې فالتو ده. نو دې نه چې دی نو کاروبار ښه وي چې سړی کاروبار کې زموږ دپاره ډېر زیات عبرت او ټولو ته هم خاصه چې ویډیو ورسره شیر کړه. یا د یو مسافر زندګي ده، د یو سعودي یو مسافر چې و نو هغه داسې هغه سره شو. یا تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ ښه ونتې کمنټ هم وکړئ او زموږ پیج ورسره هم فالو کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره. یا د ویډیو زه ډېر زیات خفه کړم.